قدرمنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه وسلوالو طالبانو د پکتیا ولایت د مرکز اړوند ابراهیم خیلو سیمه کې د یو فقیر دهقان د یو کال خواري او د کورنۍ نفقه تقریبا 3 جریبه رسیدلې غنم سوځولي. همداراز یو عمومي لارو کې جرونه باسلي په ماینونو یې فرش کړي او پلونه یې الوځولي دي. واشنگټن پوسټ وايي پاکستان د ترهګرو پر ضد ریښتینې مبارزه نه کوي. واشنگټن پوسټ په یوې مقاله کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مرکزونه خوندي پټنځایونه او روزنځایونه هغه څه دي چې پر موجودیت یې سترګې نشي پټېدلی، خو پاکستاني چارواکي یوازې د دروغو ژمنې کوي او نړیوالو ته ځان داسې ښایي چې ګواکې افغان سولې ته ژمن دي. په دې مطلب کې راځي چې پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک او اوږدمهاله ګټې لري، نو د دغو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د دې خبرو ښه ثبوت دی. سرچینه کاږي پاکستان د نور له دوه مخی چلند تیر شي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکاري وکړي، څو سیمې ته دایمي سوله او ثبات راشي. لیکوال خبرداری ورکړی چې که په پاکستان د افغان جګړې په ختمولو کې همکاري ونه کړي نو د دې احتمال شته چې روانه جګړه د پاکستان لمنې ته هم ورسیږي. افغان اتلو ځواکونو د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې یو بل پاکستانی ترهګر سید محمد د افسر زوی چې د وزیرستان اوسیدونکی دی وواژه. تیرو 24 ساعتونو کې 106 طالبان وژل شوي او 82 نور ټپیان شوي او 6 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت وايي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 106 طالبان وژل شوي، 82 ټپیان شوي او 6 تنه ژوندي نیول شوي دي. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د دې په خوا کې 34 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد ننګرهار، لغمان، خوست، لوګر، غزني، میدان وردګ، کندهار، بادغیس، هرات، هلمند، بدخشان او پروان ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. علي وزیر ویلي دی چې وخت راغلی چې ریاست په خپلو تګلارو ولس او پارلمان په اعتماد کې واخلي او که داسې نه وي نو په هیواد کې به وینه تویېدنه وشي. د اسمبلې د بودیجې غونډې ته خپله وینا کې علي وزیر دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا نوي برخو یا پخواني قبایلي سیمو سره د ایالتي او د وفاقي حکومت ژمنې په تیرو 3 کلونو کې نه دي پوره کړل شوي. علي وزیر وویل چې زموږ خلکو ته په میډیا هیڅ ځای نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ کې که یو سپی څوک وچیچي نو میډیا شپه او ورځ دا خبره خپروي، خو چې د عثمان کاکړ جنازې او د جاني خیلو احتجاجي پرلت ته میډیا هیڅ ځای نه ورکول کیږي. علي وزیر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او پخوانی سناتور عثمان خان کاکړ د مرګ په قضیه باندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت به تر کومې پورې دروغ وایي. سکاټ میلر وایي که طالبان جګړه ونه دروي هوایي بریدونه پرې کوو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې طالبانو افغانستان کې د جګړې په تیزېدو سره د دوحې له تړون سرغړونه کړې او که دا ډله خپل بریدونه ونه دروي نو د امریکایي ځواکونو تر بریدونو لاندې به راشي. نوموړي ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون طرحه واضح ده او امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو د ملاتړ حق لري، نو د یاد تړون له مخې هم امریکا حق لري چې د سرغړونې په صورت کې پر طالبانو بریدونه ترسره کړي. هغه نن یو خبري غونډې ته ویلي چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به هم امریکا له افغانستان سره خپله همکاري دوامداره وساتي. باید یاده شي چې امریکا ته د ولسمشر له سفر وړاندې هم امریکا کندوز کې پر طالبانو باندې هوایي برید ترسره کړی و. هند روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند ملي امنیت سلاکار د دفتر له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د پیچلي کېدو په حال کې دی، نو له همدې امله په دغه هیواد کې میشتو هندي وګړو ته پکار ده چې ټولو تدابیرو ته پاملرنه وکړي. هندي حکومت دلته روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او زیاتوي چې طالبان د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي او د ورځو په تېرېدو یې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. هند تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده او د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتونکی و. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ بهرني وګړي ته ګواښ نه جوړوي او د دوی امنیت خوندي دی. اروپایي هیوادونو یو ځل بیا له افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ملي دفاع وزارت د خبر له مخې د ځینو اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې استازي د ملي دفاع له سرپرست وزیر بسم الله محمدي سره کتلي او د روان وضعیت په اړه خبرې ورسره کړي دي.
دغه استازي ویلي چې دوی د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان حکومت ترڅنګ ولاړ دی. سرچینې وایي چې اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د دوامداره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اروپایي هیوادونه تر دې وړاندې هم ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په روان وضعیت کې د افغان حکومت ترڅنګ ولاړ دي. آلمان خپل ټول سرتیري له افغانستانه ایستلي دي. آلمان وایي خپل وروستي سرتیري هم له افغانستانه ایستلي دي. د آلمان د دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پروسه بشپړه شوې ده او وروستي سرتیري له افغانستانه وتلي دي. د آلمان دفاع وزارت ویلي چې ماموریت یې بریالی او له سختیو ډک و او تر 20 کلن بریالي ماموریت وروسته یې خپل سرتیري له افغانستانه ایستلي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د آلمان 20 کلن ماموریت له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړنی اوږد نظامي ماموریت و چې په دې موده کې شاوخوا 950 آلماني عسکر په افغانستان کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. آلمان وایي چې تر 800 په ډیرو کانټینرونو کې خپل پوځي تجهیزات او وسایل بیرته آلمان ته لیږدولي دي. آلماني عسکرو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د هیواد په شمال کې ماموریت ترسره کاوه. ملګري ملتونه وایي د ابراهیم رئیسي بشر ضد جنایتونه دې وڅیړل شي. ملګرو ملتونو د ایران د نوي ولسمشر د بشر ضد جنایتونو د رسمي پلټنې غوښتنه کړې ده. د ایران په برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړې څانګه وایي چې ابراهیم رئیسي د 1980 کال په سیاسي اعدامونو کې لاس لرلی دی او په دې توګه یې بشري او انساني قوانین نقض کړي دي. نوموړي پر ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو غږ کړی دی چې د ابراهیم رئیسي په اړه د شته تورونو رسمي پلټنه وکړي او خپله پریکړه واوروي. د ایران نوي ولسمشر بیا تر دې وړاندې په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال په ویاړ سره ویلي و چې دا اعدامونه یې د ایراني وګړو د خوندیتوب لپاره ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو دې څانګې دا ادعا کړې هم ده چې د رئیسي پر ضد کره اسناد هم لري چې ښایي هغه په بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دی. کاناډا کې ګرمي د شاوخوا 80 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. په کاناډا کې د هوا د ګرموالي له امله د شاوخوا 80 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې دا درېیمه ورځ ده چې کاناډا د خپل تاریخ تر ټولو ګرمه هوا تجربه کوي. دمګړۍ په کاناډا کې د حرارت کچه 9.5 سانتي ګراد ښودل شوې ده. ویل کېږي چې شاوخوا 80 کسان چې ډیری یې د ډیر عمر لرونکي کسان دي د ګرمۍ له امله مړه شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي چې په ځینو برخو کې د ورځې په اوږدو کې وتل ناشوني دي. دا د کاناډا په تاریخ کې د ګرمۍ تر ټولو لوړه درجه ګڼل کېږي. کاناډایي حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې شي او ترڅنګ یې د خپلو شاوخوا ګاونډیانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه و چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. تر بیا ښې چارې ولرئ.